بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران دوستانو امید ده چې ټول جوړ او روغ یاست. ښه ګران دوستانو، نن در سره د کتاب د 5م درس نه یو بل حصہ درس در سره شریکوم او امیدوارم دوستانو چې را سره پکې ستړي نشئ. ښه شروع کوو دوستانو. دلته وایي چې mein Deutschkurs او مخکې وایي چې ergänzen Sie. mein یعنی زما Deutschkurs یعنی د المانی کورس خلاصه یا هغه Deutschkurs یعنی زما Deutschkurs. مخکې وایي چې ergänzen Sie. ergänzen یعنی کامله کیږي یعنی تاسو. ښه په دې ځای کې وایي چې wie heißt Ihre Lehrerin ihr Lehrer یعنی څه wie heißt یعنی څه نومیږي Ihre Lehrerin یعنی د تاسو معلمه ihr Lehrer او د تاسو معلم. ښه یعنی د څه نومیږي تاسو معلم یا معلمه. امیدوارم دوستانو پوه شئ او دغه ایره چې ګوري دوستانو خپل دلته توجه ورته وکړئ چې ایره د معلمه چې د مؤنث ده نو دلته ایره ویل کیږي یعنی د تاسو معلمه ایر لیره او د تاسو معلم نو یعنی د مذکر ده دلته ای ناخلی. امیدوارم دوستانو پوه شئ. ښه مخکې مثال چې په کتاب کې څونه د لږ غوندې کمرنګي خطونه چې ګوري د کتاب کې یعنی د اوله نه او د باقی مانده تیز چې ګوري چې دا ما ورته سره لیکلي کنه نو چې داسې یعنی دونه خبره اوله نه مشکل نشته یعنی کتاب کې اوله لیکلي نو دلته د خپل سیده کار دی ورته وایي. ښه دلته meine Lehrerin heißt meine یعنی زما Lehrerin یعنی معلمه heißt یعنی نومیږي. اوس دوستانو چې زما معلمه څه نومې ده یعنی چا سره چې ما دا کورس ویلی یا مې دا کورس کړی نو د غې نوم ما لیکلی اولی بریګیت یعنی بریګیت یعنی اولی بریګیت د غې نوم چې مثال خبرې ما د غې سره کورس ویلی یا مې کورس کړی. ښه امیدوارم دوستانو پوه شوي د دې نه دا خواته چې که چېرې د ستاسې معلم سړی یعنی هو سړی خو ښځه نه وي که نه نو د هغه نه دا خواته به تاسې په دغه ځای بیا به لیکئ چې mein Lehrer heißt یعنی زما معلم نومیږي بیا دلته به نوم لیکئ. ښه امیدوارم دوستانو پوه شوي. په دې ځای کې مثال د خبرې ون ist ihr Deutschkurs. ون یعنی کله است یعنی د ihr یعنی ستاسې Deutschkurs یعنی دا د المانی کورس یا Deutschkurs. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي. نو دلته اوس چې د دغه ځای پورې دا خط شته چې mein Deutschkurs ist von mein یعنی زما Deutschkurs یعنی دا د المانی کورس است یعنی دا von یعنی د 11 bis 12:30 یعنی د 11 بجو نه تر د 11 نه تر 12 بجې او 10 دقیقو پورې یا د 11 نه تر 12 نیمو پورې 12 نیمو پورې am Montag, Donnerstag und Freitag. الحمدلله. ښه نو ام یعنی په یعنی کامله خبره خو نه ده ورځ خو نه ده لیکلی ولې زموږ اساس پښتو کې راځي ام یعنی په ورځ یعنی په ورځ د ام داسې راځي ته ورکه ام مونتاګ یعنی د دوشنبې په ورځ یعنی داسې سیده یا داسې ام مونتاګ د دوشنبې پنجشنبې او د جمعې په ورځ داسې خلاصه. امیدوارم دوستانو پوه شوي. او یو خبره بله چې زما مغزو ته راغله چې بیا کېدای شي ستاسې پوښتنه هغه ته راشي مغزو ته لکه د دې درسونو نه مخکې دغه شفري جملې م ویلې اوس دا ولې موږ داسې ونه لیکو که نه لکه اوس ته وګورئ مون bis Freitag مونتاګ bis Freitag داسې ولې ونه لیکو. او بله خبره دا چې دوستانو هغه داسې چې دوستانو تاسې خپله ښه پوهېږئ مونتاګ مثال خبرې دوشنبه بیا دغه نه دا خواته سې شنبه چهارشنبه دا شیونه چې دا دوه ورځې نشته دي منځ کې مسافې دي نو دلته پنجشنبه او جمعه ده نو مجبوره یي سړی داسې ولیکي. او هو که چېرې دلته د چهارشنبې نه تر جمعې پورې وای نو بیا هم داسې کولی شو چې لیکلي وای. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. ښه اوس نو د دې نه ښکته راکوزېږو دغه ځای وایو. دلته وایي چې wo ist ihre Schule. wo یعنی چیرې است یعنی دا ihre یعنی ستاسې Schule یعنی مکتب یعنی دوستان چیرې ده ستاسې مکتب. نو دوستانو دا دې شو د مکتب خبره. دویمه خبره دا چې ګورئ دوستانو Schule یعنی هم مؤنث ده دا وګوره ihre هغه اخیستی که نه ihre او Deutschkurs چې ده مذکر ده وګورئ ihr ورته هغه شوی. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي. ښه دلته وایي چې meine Schule ist meine یعنی زما Schule یعنی مکتب است یعنی ده
نو دوستانو کوم ځای کې چې ما کورس کړی ځکه دا خو صرف نوم وایي کنه نوم به ورته وایي نو دا خو ضرور نه ده چې ته به چې کوم ځای کته مکتب ته به د مکتب نوم اخلي نو اوس دغه ځای نوم ورته اخیستی in der Annenstraße 27 یعنی په Annenstraße کې دغه Annenstraße چې ده د ځای نوم ده او د 27 چې ده دا د ځای دقیق شمېره ده نو امیدوارم دوستانو پوه شوي یې د دې نه ښکته راکوزېږو چې ښکته څه وایي په دې ځای کې وایي چې woher kommen die Kursteilnehmer woher یعنې د کوم ځای نه kommen یعنې راغلي die Kursteilnehmer یعنې د زده کوونکي یا زده کوونکي یعنې د کوم ځای نه د زده کوونکي راغلي خلاصه داسې دلته وایي چې die Kursteilnehmer kommt aus اوس ګورئ دوستان دغه ځای کې به ودرېږو چې هغه ده زه یو وړکۍ غوندې توضیح درکم دوستانو لکه څنګه چې هغه ده هغه د اولني درس په یوه ویډیو کې مې درته ویلي دي چې هغه درس شته ده چې وایي هغه ده Die Kursteilnehmer kommt aus der ganzen Welt داسې درس ده که څنګه ده دلته ما په کې راړولی ده تورې کتاب کې PDF کې مې راړولی چې درته راولم دا وګورئ دوستانو دا اولنی درس ده او ویډیو مې ونه کتله چې کومه ویډیو په هغه کې په یوټیوب کې نو بیا کولی شئ تاسې وګورئ دلته لیکلي im Deutschkurs sind Teilnehmer aus der ganzen Welt یعنی هغه کې په ډوچ کورس کې زند یعنی ټول Teilnehmer یعنی زده کوونکي کورس نشته خو دغه ځای کې وایي im Deutschkurs یعنی په ډوچ کورس کې یا د المانۍ په کورس کې زند Teilnehmer یعنی زده کوونکي aus der ganzen Welt یعنی د پوره دنیا دي خو دلته دوستانو د پوره دنیا خو نه دي خو همداسې خبره کوي سړی یا نو مثال چې مطلب مې دا ده سیده مطلب مې دا ده چې دا ګانس جمله پکې یاده شوې ده صحیح ده نو د دې نه دا خواته چې د ما هغه جمله پکې نه ده لیکلې ما لیکلې die Kursteilnehmer kommen aus die verschiedenen Länder یعنی د کورس زده کوونکي راځي یا راغلي د مختلفه دا فرشیدنې مختلفه لنده یعنی ملکونو نه یعنی د مختلفه ملکونو نه که چې د یو نه دوه شي نه چې پسې هر څو نه وي یعنې پوره دنیا نه ده امیدوارم دوستانو پوه شوي ښه او بله خبره دا چې د کورس د خلکو یعنی د نورو خلکو نومونه مې پکې نه دي یاد کړي یعنی بیا مې د دغه سلمانه تر د دغه ویتنام ټکي پورې خط یاد کړی هغه ځکه چې دوستانو که د بل چا نوم په دې ویډیو کې یاد کړي نو کیدای شي بده پرې ولګېږي نو ښه خبره نه ده نو دلته مې لیکلي سلما kommt aus der Türkei und nahm aus Vietnam یعنی سلما د ترکیې نه ده یا د ترکیې نه راغلی او نام چې کوم ده هغه د ویتنام نه راغلی نو امیدوارم دوستانو پوه شوي یې ښه د دې نه دا خواته چې د خپل نوم مې اوس یاد کړی چې میرویس ایست aus افغانستان میرویس د افغانستان نه ده یا د افغانستان ده او کنه دوستانو کولی شي چې مثال داسې پکې راشي میرویس kommt د ایست جمله ترې لرې کوي kommt aus Afghanistan نو داسې هغه هم کولی شي خو دوستانو چې دواړه جملې راتلي چې مثال دواړه هم صحیح دي نو په دغه خاطر چې مثال صحیح دي نو ځای هم وړه کوي نو د دغه حساب باندې ما دلته ایست جملې نه یوازې کار اخیستی امیدوارم دوستانو پوه شوي یا د دې نه ښکته چې ما یو خط ورسره زیات لیکلی مثال د خبرې چې افغانستان څوک نه پیژني نو دلته مې لیکلي چې افغانستان ist ein Land in Asia یعنی څه افغانستان خو افغانستان ایست یعنی دا عین یعنی یو لاند یعنی ملک ان ایشیا چې یعنی په آسیا کې یعنی افغانستان یو ملک دی په آسیا کې او د دې نه مخکې دا خواته چې und افغانستان ist in Asia wie einen Herz und یعنی او افغانستان خو افغانستان است یعنی دا ان ایشیا یعنی په آسیا کې وی einen Herz یعنی وی یعنی لکه یا څنګه ein Herz یعنی د یو زړه په مثال باندې یعنی افغانستان په آسیا کې داسې دی لکه یو زړه یا د یو زړه مثال لري یا د یو زړه په طور باندې خلاصه دوستان چې هر یو باندې پوهېږئ امیدوارم دوستان پوه شوي د دې نه دا خواته وایي چې where ist im Kurs ihre Partner ihr Partner یعنی څه ویر یعنی څوک
ist یعنی دا im Kurs یعنی په کورس کې ihre یعنی ihre Partnerin د ستاسې مرګري ihr Partner او د ستاسې مرګری. ښه دوستانو اوس دلته چې دا meine Partnerin ist چې که ستاسې په کورس کې کومه مرګري ښځه نو کولی شي چې دغې نوم ولیکئ. نو زما خو نه وه نو ما ورسره چې لیکلي چې meine Partnerin یعنې دا خو نشته نه مې دي لیکلي ورسره زه وایم ما چې لیکلي. ښه د دې نه دا خواته مثال چې زما مرګري چې کوم یو دوه دانې مرګري یو چپه لاسته یو راسته لاسته نو ما لیکلي چې mein Partner ist عبدالهادي und هدایت. نو امیدوارم دوستانو چې پوه شوي دا خو تش نومونه دي خو mein Partner ist یعنې زما مرګري است. نو خلاصه داسې کنه د دې یو نوم هم کاپي و خو ولې ما دواړه لیکلي چې دواړه خواته مې دواړه نو دواړه مې لیکلي. امیدوارم دوستانو پوه شوي د دې نه دا خواته وایي چې wie heißt ihr Buch. wie heißt یعنې څه نومیږي ihr Buch یعنې د ستاسې کتاب یا د ستا کتاب یعنې چې کوم یو نه درس وایي. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي دلته ما لیکلي چې mein Buch heißt der Vorkurs. mein یعنی زما بوخ یعنی کتاب هایست یعنی نومیږي der Vorkurs یعنی der Vorkurs دغه کتاب نوم ده لکه دا کوم یو نه چې دا تاسې ته دا درسونه جوړوم کنه. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي یې. ښه په دې ځای کې وایي چې machen Sie in der په بخښنې سره was machen Sie in der Pause. was یعنی څه machen یعنی کوئ زی یعنی تاسې in der Pause یعنی په تفریح کې یا په وقفه کې. امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. اوس تو چې لږ دا ختم پورته راولم ورکې که سرم کتب سي شخص. ښه دلته وایي چې ich لکه دوستانو ما چې خپله همداسې یو مثال ورکړی یا بدعملي په حساب باندې نو ich ما ویلي چې ich rauche eine Zigarette یعنی زه څکوم یو دانه سیګرټ دغه جمله هم کې کولی شي چې مثال اضافه کړي ich rauche eine Zigarette in der Pause. خو خلاصه دا دغه هم کاپي ده ich rauche eine Zigarette. خلاصه لنډه یې ورته څو چې کولی شي لنډه یې. امیدوارم دوستانو پوه شوي د دې نه دا خواته وایي چې arbeiten Sie in Gruppen یعنی څه arbeiten یعنی کار وکړي یعنی تاسې in Gruppen یعنی په ګډه یا په ګروپ کې یا په مشترکه باندې. امیدوارم دوستانو پوه شوي دي. نو دا خو مخکې وایي چې schreiben und markieren Sie. schreiben یعنی ولیکئ und یعنی او markieren یعنی علامې پې ووهئ زی یعنی تاسې. یعنی امیدوارم دوستانو پوه شوي یعنی مارک باندې خو پوهېږئ که نه. ښه د دې نه دا خواته وایي چې schreiben Sie alle Sätze mit Fragezeichen یعنی څه schreiben یعنی ولیکئ زی یعنی تاسې alle Sätze یعنی ټولې جملې mit Fragezeichen یعنی د هغه سره دا چې سوال هغه کوي دا سوال ښیي دغسې لکه څنګه یا څه شی یا څه یا داسې. امیدوارم دوستانو پوه شوي. اوس دلته وایو چې auf Papierstreifen باندې یعنی خلاصه auf Papierstreifen باندې ولیکئ. اوس دا auf Papierstreifen څه شي دوستانو لکه ډېر ځایو کې زه تاسو ته مختلفه نمونه اخلم. اوس به زه تاسو ته راولم. دا وګورئ دوستانو دلته ما عکس ستاسې دپاره راوستلی یو دانه چې لکه دغسې کاغذونه چې جوړ کړي اوږده اوږده واړه واړه نو دې ته Papierstreifen وایي. نو دغسې دا وګورئ مختلفه. نو امیدوارم دوستانو چې په دې باندې پوه شوي یئ. ښه نو دې ته Papierstreifen وایي. ښه بیا مخکې وایي چې kleben Sie die Papierstreifen auf ein Plakat یعنې څه kleben یعنې ونښلوئ یا چسب کړئ یا سریح کړئ زی یعنې تاسې د Papierstreifen یعنې مغه کاغذونه auf ein Plakat یعنې په یوه مجله باندې یا دوستانو هغه د هغه کورس کې یا په دفترونو کې چې هغه که فکر م کړی دیواله کې یوه چارخانه غوندې هغه لګېدلی دا څه لګمېږي قاب ورته وایي څوک ورته نه پوهېږم چې وایي خو خلاصه د هغه غوندې د لوحې غوندې لګېدلي خو لوحه هغه نه کېږي ولې هغه د لګېدلي منځ کې داسې سپنج غوندې یا تخته غوندې په میخونو باندې پکې د برنامې چې یا توشیماقات یا هر یو سیستم چې وي هغه پکې نښلئ نو هغه هم په پلاکات کې راځي. نو یعنې وایي په هغه باندې ونښلوئ. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي یې. نو د دې نه دا خوا دلته وایو چې markieren Sie alle erste Wörter یعنې څه markieren یعنې علامې وښیي زی یعنې تاسې alle erste یعنې alle یعنې ټولې erste یعنې ersten په بخښنې سره ersten یعنې اولنۍ ورته یعنې اولنیو جملو باندې. ښه امیدوارم دوستانو پوه شوي یې. د دې نه دلته دا خواته مخکې نومیږي چې wie heißt der erste Buchstabe
یعنی وی هست یعنی څه نومیږي در erste یعنی اولنی بوخشتابه یعنی حروف یعنی دغه اولنی حروفونه څه نومیږي دوستانو لکه څنګه چې پوهیږئ دلته اوس ګورئ دغه ټول چې دي وی مثال داسې لکه څنګه وی یعنی څنګه ون یعنی کله و یعنی چیرې وهر یعنی د کوم ځینه کنه خلاصه داسې ویر یعنی څوک او پسې ښکته داسې چې پسې راشي خلاصه داسې وی یعنی څنګه وس یعنی څه یعنی خلاصه داسې امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ چې دلته ښکته بیا څه وایي مرکې یعنی څنګه ده یادداشت کول یا حفظ کول په حساب باندې خو هغه ته حفظ کولو ته خو ځکه نه وایي چې هغه ته اوسویندیک وایي یعنی په یادو باندې زده کول خو مرکې یعنی په مغزو کې ځای ورکول یعنی زده کول خلاصه امیدوارم دوستانو پوه شوي نو دلته وایو چې mit den Wörtern mit den Wörtern یعنی دغه وی حروف سره kann ich fragen یعنی kann کولای شم ich یعنی زه fragen یعنی سوال یعنی زه دغه حروف سره دغه زه نه دیلی دغه حروف سره کولای زه شم چې سوال وکم یعنی خلاصه داسې سیده جوړي نو لکه وی یعنی څنګه ون یعنی کله و یعنی چیرې وهر یعنی د کوم ځینه ویر یعنی څوک وی یعنی بیا دغه لکه وی یعنی څنګه وس یعنی څه نو امیدوارم دوستانو پوه شوي 69 یعنی 69 د صفحې شمیره ده یعنی 98مه صفحه نو دغه درس دوستانو چې در سره شریک مې کوم امیدوارم چې د ستاسې د خوښې ټکي یا د ستاسې د کار ټکي پکې استعمال شوي دوستانو او د راتلونکي درسه پورې دوستانو په پاک الله باندې سپارم فی الحال د الله په امان ښې چارې